فرهنگ. محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد. محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف. محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه. محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل. محترم ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات. محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر. محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه. محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معادن و پترولیم. محترم ملا حمیدالله اخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت. مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی. مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات. حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین. محترم حاجی محمد ادریس سرپرست افغانستان بانک معین وزارت دفاع. محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور. محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ. محترم ملا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات. محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداری ریاست عمومی استخبارات. و محترم ملا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر. منتظر و دې ته باید یو اداره رامنځته سي او د خلکو لومړنیو غوښتنو او اړتیاوو ته ځواب ووایي. په همدې اساس ریاست الوزرا یو معاون، محترم مولوي عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا دوم معاون. کېږي پلټنه به کېږي، وروسته به وړ کسان انشاءالله د هغو وزارتخانو دپاره ټول پوهېږو چې کابینه همیشه تر ډېره حده پورې سیاسي وي. ځکه سیاسي مسایل هغه لومړیتوب لري په هېواد کې، نو هغه نه وروسته بیا خبره مستقلتوب او د ادارو کنټرول او بېلابېلو برخو ته د رسېدګي وي. په هغو برخو کې اسلامي امارت متوجه ده انشاءالله په خپل وخت به هم به نور باقي پاتې وزیران اعلان سي، هم به معینان انشاءالله مسلکي معینان په اداره کې راځي منځته. او اوس سرپرسته اداره د دې دپاره د اوسنۍ ضرورتونه چې موږ او تاسې د هېواد حالت ګورو، د فقر او مشکلاتو سره مخ یو، همداراز هېواد نوی له بحرانه وتلی ده، امنیتي وضعیت کنټرول شوی ده، د جنګ جګړو لمن ټوله شوې ده. نور نو باید هر څه زر موږ اداره ولرو په سرپرستي شکل باندې خپل کارونه په مخ بوځي.